وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. او پتو سے تشوی دی ای جاہلونے چې له هغې ذبیحه شوي ځناور څخه به خوراک نه کوئ چې په هغې د الله تعالی نوم یاد کړل شوی وي او یقینا هغه الله تعالی تاسو ته هغه څه واضح کړي دي چې په تاسو حرام کړي دي سوا د هغه څه نه چې تاسو هغه ته مجبور کړی شئ او بشک ډیر خلق خامخا د خپل خواهشات په ذریعه سره بے لپوه خلق گمراه کوي بشک د تو رب پزیوتی کوین کې شپوی دی. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. او تو سشکارا گناہ او پټه گناہ پریش دی بشک هغه کسان چې گناہ کوي زرد چې دوی ته به سزا ورکړل شي د هغه گناهینه په سبب چې دوی کول. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او تو سله هغه ذبیحه شوي ځناور څخه خوراک مه کوئ چې په هغې باندې د الله تعالی نوم نوي یاد کړل شوی او بېشکه دغه خوراک کول خامخا فسق نافرماني ده او بېشکه شیطانان خپل دوستانو ته وسوسې اچوي د دې دپاره چې د تاسو سره جګړه وکړي او کچېرې تاسو د هغې مشرکان اطاعت وکئ نو بېشکه تاسو هم خامخا مشرکان یئ.